زه اوس یوه خبر درته کوم طالبانو ورونو، هسې به دا یوه جمله معترضه سي. د پیرانو بټۍ، دلته یو عنوان ده، د پیرانو بټۍ. غواړئ چې تزکیه د نفس مو وسي؟ فرض ده راباندې که نه چې زه ښه نحوي یم او داسې مونځ نه کوم، بد اخلاقه یم، ټولنې کې هغه آداب د ټولنې نه دا کوم په چپ لاس باندې، دا د ما تزکیه د نفس وي؟ نه، ما باید تزکیه د نفس وسي. ته اوس ورته ګوره، 76 ښکاري دا درته عنوان صناعة المشیخه، یعنی کارخانه او بټۍ د چا؟ پیرانو، چې دې بټۍ کې پیران جوړیږي. ته اوس ورته ګوره، مخکې به یو څوک چې قیادت ته رسېده، تنا پیر نه، بزرگان، پیران او د دین رهبر، چې نن طالبانو د پیرانو، د بزرگانو او د دین رهبر چې ځان نه جوړوي، د دې لپاره هم بټۍ جوړې سوي، کارخانې جوړې سوي، هغې ته ورننوځئ خواته چې راووتلې ستی دین رهبر یې. در پوی کوم دی چې دا ته څه وایې، بیا دې لکه سې مونږ پیران نه منې. خبر خو واوره که نه زوی دې مړ شه، بیا به مونږ او تاسې په دې پوه شو چې څنګه چل. ما پسې کله کله وی دی هغه نه ده، څه ورته وي، پیر نه ده. زه پیر یم طالبانو، ګپ نه ده سره لګوم، پیر یم. تاسې خو په خندا تېره کړه، خو رښتیا پیر یم طالبانو ورونو. خو تاسې ما خبر واورئ، مخکې به طالبانو چې یو چا قیادت د اسلامي امت بزرگ او مشر او رهبر به کېده، كان على الرجل اذا اراد ان يكون من العلماء ان يحمل المشقات الرحلات. سخت سفرونه به یې وکړل، ستړي به یې تېره کړله، داسې ستړي تکلیفونه به یې تېر کړل، سفرونه به یې وکړل. ويثني الركب في المجالس، د علم په مجلس کې به داسې په ګونډو باندې ناستو، لکه دا طالب د تحیات الله په شکل باندې چې ناسته، داسې تکلیفونه به ټول درس کې به طالبانو. سته کالې موږ سره یو طالب و په لویه دوره کې د وزیرستان و، یو ورځ هم طالبانو درس کې له دغه حالت نه بغیر په بل حالت نه ده کېناستلی. عمره مؤدب طالب و طالبانو ورونو. نو ويثني الركب في المجالس ويحيي الليالي في المطالعه وينفق السنين في الطلب. څومره ستړي باندې به دا مشري لاس ته راتلله، څومره سختي باندې به دا مشري لاس ته راتله طالبانو ورونو. شپې به په مطالعې تېرولې، کلونه کلونه به په علم کې حاصلول، سفرونه به کول لکه دا تاسې چې اوس راغلي دومره یخ ستړې. دا بټۍ نه ده طالبانو، دا په ستړې باندې دا قیادت حاصلوي. دا ټول تکلیفونه بیا به طالبانو ورونو، دا ټول تکلیفونه به چې تیر کړل، بیا به د دین رهبر، پیر، بزرگ او رهبر د دین به تیر جوړ سو. خدای څه وایي، فهان الامر، اوس خبره ډېره اسانه سوې، کارخانې جوړې سوي. حتی اقتصر على 10 اذرع من الشاش، 10 ګزه یوه ململ خو پېژنه، یو قسم رخ ده، یو خو دا پاج ده که نه، ململ ورته وایي، یو قسم ده، کوم طالب به دلته نه وي په سر. پخوانیو خلکو به پې سر کولې، ململ به یې ورته ویلي، سپین ږیرو نه پوښتنه وکړي. فهان الامر، اوس د بزرګي او پیري او د ملا د دین قیادت ډېر اسانه سوی. څنګه اسانه سوی؟ 10 متره پګړۍ پیدا کا، وجبة عریضة، یوه غټه چپن پیدا کا، وصبحة طویلة، اوږدې تسپې پیدا کا. ولو لم يكن تحت العمامة الا الرأس فارغ، که د پګړۍ لاندې خالص سر وي، چیم نول پکې، بس دام کافي ده ذاتي. ولو لم يكن في الجبة الا جسد يتربى بالحرام، که دا بدن په حرام هم تربیت سوی، پروا نه کوي، خو چې د ململ پګړۍ وي، ښه غټه چپنه وي او ښې تسپې وي. فلما رأى العوام ذلك وابصروا ناسا لهم زي العلماء، کله چې خلک وویني چې نو خو که نه د همدی ده، نو دی چې جومات ته راننوځي که نه، ښی پښه راننه باسي جومات ته، خوله خوري. وانها ليس شرطا للعلم ولا التقوى، علم ذاتي شرط نه ده،
ولا التقوى ولا التلازم بينها وبينهما فرب عالم ليس بذي عمامة ولا جبة ورب جاء. اوس ته راواخله دا کارخانه سوه که نه زتي بټۍ سوه که نه، نو چې دا دې هغه کړی چې ټولنې ته راوځه، دوه درې ورځې خو چې لږ د پلار د نیکه نوم هم در سره نور دې که ټول عمر په غرب په اروپا کې هم تېر کړی که نه، چې دې ټولنې ته راغللې او دوه درې ملایان هم چې لږ ورسره هغه لاسو مچو کولو ته ګوره که نه، ستې اوازه ګډه که چې سخت لوی پیر صاحب راغلی ده دې مریدانو ته بیا ګوره که نه. اتې که ته څومره ورته وایې هلته یو ملا د پګړۍ هم نه د پیسر دغسې ساده روان د چپنې هم نه دغسې ورته وایي چې هغه لوی عالم د دین یې زده ده، وي نه دا نه وینې پګړۍ ده. وهو صاحب عمامة كالبرج، برج خو پیژنئ، وهو صاحب عمامة كالبرج وكم جبة كالخرج. خرج خورجینه خو پیژنئ که نه، نو دا چپنه کې یو غټ جبه چولې لکه خورجینه غوندې، چې دلته په نیز باندې ناست دا مریدان خوري ورته، هر یو چې ستړي مسي ورسره کوي، پیسې ترنه راخلي دلته ورننه باسي، ورنه راخلي رانه باسي، دا یې راخلي ترنه دلته ورکوي، بیا چې غټې وړې روپۍ هغه ته یې ورکوي، غټې روپۍ دا یې په خپل جب نه باسي، خورج ترنه جوړي. دا د چا بټۍ سوې؟ څومره اسانه کار ده، نه یې سي کولی. نن په همدغه ټولنه کې همداسې انسانان دي که نه، غواړئ چې د نن عصر کې په جاهله ټولنه کې بزرګانو پیرانو څوک وګرځېږئ؟ هان الامر ډېر اسانه سوې ده دا پیري، بس یوه ښه ململ پګړۍ پیدا که، یوه غټه چپن پیدا که چې غټ غټ خورجینونه ولري، او غټې تسبیح پیدا که، او د ټولنې ته لږ راسه، نو د درې خوبونه ووینه، اتې ته ورته ګوره که نه چې تا باندې څومره خلک راټولېږي. او اصلي د دین قیادت و مشرۍ څنګه وه؟ ډېره په سختۍ باندې حاصله کېدله، ډېر اسانه سوې. تاسې هم دلته وګورئ، ډېر انسانان دلته شته، ډېر انسانان طالبانو تاسې خوابدي کېږئ مه، یو خو داسې بزرګانو پیران دي چې هغه علما دي د علم د وجې نه، بله ورځ په وظیفه کې داخل سي، بله ورځ ته دی څلورو طریقو پیر. څومره اسانه سوه، هان الامر ډېره اسانه سوله، بس ململ پګړۍ ووتې جامې ته راوځه، ته یې ګوره. بله ورځ له غرب و له اروپا کې ټول عمر د کفر په طرفدارۍ باندې ملګری وې، د ښځو سره ناستو، مجلسونه دې کول، نیکټایګانې وي، پتلونې وي، هلته چې فتح راسي اتې را روان شه که نه دې ټولنه کې یو پګړۍ په سر که ښه غوړه پګړۍ واغونده او ښه غټه چپنه واغونده، اتې صحیبه مبارکه نو ته یې که نه یې نو څوک یې ځکي لاسونه مچو کول ګوره، اتې ته حالات ګوره. دا طالبانو ورونه دومره ډېر مشکلات دي. اتې بیا دی څه ده؟ بیا ملا بېچارهګۍ ځتې څوک نه مني، بیا مولا چې کومه دین خپروي خلکو ته، نو که دین ټولنې ته راسي بیا دی پکې ورکېږي. که ده باندې ته مونځ تېر کړې که نه، څه و چې په مونځ یې یوه ورځ پې تېراو، په یاد مو د پکتیکا والو زده یې ومونځ، نو هغه بله ورځ ته بیا د لکونو انسانانو څوک وګرځېږي؟ پیر وګرځېږي. بیا هغه ملا بېچارهګۍ بیا بدنامه سي، هغه ملا بیا خلک خبر نه مني، ځکه هغه خو پیر صاحب ده، او پیر پسې اولیاو پسې خبرې چې کول، نو هغه امت ته یو لوی تاوان رسېږي. الله عز وجل دې په اسلامي امت باندې رحم وکړي.